السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، زمونږ په منځونو کې ډېرې زیاتې غلطۍ دي. یو د هغې نه غټه غلطي دا ده چې کله مونږ د امام سره یوځای کېږو په حالت د رکوع کې. امام ولاړ دی او مونږ رالو د امام سره یوځای کېږو په حالت د رکوع کې. په رکوع کې دلته مونږ 2 تکبیره کوو او که یو تکبیر به کوو، ځکه اولنی تکبیر چې دی هغه تکبیر تحریمه دی، کوم سره چې مونځ شروع کېږي. دا د مانځه د ارکانو نه یو رکن دی چې دی نه بغیر په یو حالت کې مونځ نه کېږي. او دویم تکبیر چې دی هغه د رکوع دپاره تکبیر دی او دا د مانځه د واجباتو نه یو واجب دی. نو که یو سړی دواړه تکبیره کولی شي په دغه وخت کې، نو دا خو اولا خبره ده، هم رکن چې دی هغه ادا شو، هم چې دی واجب ادا شو. او که چېرته دواړه تکبیره نشي کولی، ځکه د رکوع دا وخت چې دی دا ډېر تنګ دی، په دې وخت کې چې دی ته 2 تکبیره کوي او بیا چې دی رکوع د امام سره نیسي چې رکعت د لا نړ شي او رکعت د حساب شي، نو شاید تا نه چې دی رکوع لاړ شي امام د نه پاڅېږي. نو دا وخت ډېر تنګ دی. نو دې وجې نه که چېرته ته اولنی الله اکبر وکړي تکبیر تحریمه او دا دویم تکبیر تا نه پاتې شو، نو دا اولنی تکبیر چې دا د دویم نه کافي کېږي. خو په دې حالت کې چې دا اولنی تکبیر به ته په ولاړه باندې کړی، ځکه دا رکن دی او رکن چې دی مونږ چې دی شروع کېږي دا په ولاړه باندې شروع کېږي. دې لپاره قیام چې دی هغه ضروري دی چې کله وس او طاقت لري. نو ډېر کله چې دی ملګري هغه ډېر په جلدي کې، نو دا تکبیر چې دی دا اولنی تکبیر هم بس په رکوع کې چې دی امام سره وکړي، داسې نه چې امام رانه پاڅېږي او دا رکعت زما حساب نشي. نو دې خبرې ته چې دی ستاسو توجه هغه ضروري ده چې دا اولنی تکبیر چې دی تکبیر تحریمه چې دا د مانځه د ارکانو نه یو رکن دی، باید دا په ولاړه باندې وکړی شي. او که چېرته دا دویم تکبیر ورسره کولی شي، نو دا خو ډېره اولا او ډېره غوره ده، ځکه رکن به دې ادا شي او واجب به دې ادا شي. او که چېرته دا دویم د نه پاتې شو په دغه حالت کې او یېرېدلي چې رکعت د نه ونه شي، نو دا اولنی چې دی دا د دویم نه کافي کېږي، ځکه دا په یو محل کې 2 عبادتونه چې د یو جنس نه دي، یو شان د عبادتونه دي او په یو محل کې دي رال، نو دلته چې دی دا یو د دې بل نه کافي کېږي. اولنی چې دی هغه تکبیر تحریمه هغه رکن دی، نو هغه به حساب شي. او دا دویم چې دی دا کوم تکبیر چې دی عام د رکوع دپاره واجب، نو دا اولنی به د دویم نه کافي شي او مونځ چې دی هغه کېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.